د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. افغانستان بانک وايي 32 میلیون ډالر نغدي مرستې کابل ته را رسیدلې. د افغانستان بانک راپور ورکړی دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې د 32 میلیون امریکایي ډالرو نغدي مرسته نن کابل ته را رسیدلې ده. د یاد بانک په خبره د هیواد د بانکي نظام څارونکو مرکزی بانک له کابل هوایي ډګره تر افغانستان نړیوال بانک پورې د یادو نغدو پیسو د لیږد د چاره ترسره کړی دی. د دغه بانک په وینا دا پیسې به په هیواد کې د اقتصادي ستونزو کمښت او د افغانۍ د ثبات سره پام وړ مرسته وکړي. د یادونه ده چې دا مرسته د نړیواله ټولنې له لوري د ملګرو ملتونو په ملاتړ افغانستان ته راستول شوې ده. او سیندرز یو ځل بیا د افغانستان د ملي شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کړې. د امریکا مخکښ سناتور برینی سیندرز یو ځل بیا د دغه هیواد پر ولسمشر جو بایډن غږ کړی دی چې د افغانستان ملي شتمني ازاده کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا ترینګلی دی او افغانان له انساني ناورین سره مخ دي او که چیرته دا پیسې ازاده نشي نو ممکن دا بحران لا پراخ شي. سیندرز ټینګار کړی دی چې دا پیسې د افغانانو حق دی او امریکا باید له ورته کړنو ژر تر ژره لاس واخلي. د یادونه ده چې نوموړي 2 ورځې وړاندې هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې د بایډن له ادارې د دې پیسو د ازادولو غوښتنه کړې وه او زیاته کړې وه چې دا ظلم دی او بایډن د ژر تر ژره د افغانانو مالي شتمني ازاده کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه دوسئ.